اوس دا 10مه ورځ د چې هغه تور بخمل کمیس تکلی هغه دې اغوستی وایي هېڅ مور جانې نن 10مه دې سره وړی یم قرآن کې پرتګ اغوستو ته پرېږدي دا سیال ده راباندې ښه بیا بلې ښځې ته وایي زما نن سیادې خو لالان ځوانده دا بد کار له خلکو سره کوي وایي زوی په لوی رم پښو ته کښېني قرآن کې چا جواب ورکړی یو شاعر وایي وایي مېلمه چې چېرته ولاړ شي نصیب خپل خوري کورنی چې غرېږي خو چې غول خوري نو مېلمه کوجي دې ملا کره وایي مېلمه ورغلی شل شپې کړي په شل شپې کې ملا زوی مړې غوښه نه ورکړه د اخره شپه وایي مېلمانه ور چې مولوي صاحب دا جنسي تیاره یې راباندې کوی ویل وایي له دې خوا خو دې غوښه را نه کړه لکې یې رانیولې نو اوله شپه لا غوښه در کوو خیر له هغې وخت توبه نو طالب وایي ښځې ته ګوته ورکړې وه وایي هغې زوی خورې طالبه مې یې ګوته دې راکړه وایي خور مرګ ژوند سره پې یادوو به دا نور چې نوي نوي تازه تازه شی نشته ولې نه آرش دیارش مازې فرمایش راکوه نه داسې نوي شي وردګ وایي پلار روان نو ګوړ و لیوه خوړلی وایي لیوه زر توکو چې دا مې څه غول وخورو بل وردګ وایي ډاکټر ته ورغه ډاکټر بوتل ورکړو چې کروره دې راوړه د غټ چابې چای ده وایي ډک سطل ورته اخیست اوس د وردګه ظالمه دا څه کوې خانه دې خراب وایي ډاکټر صاحب دې چا په کار کېدو کوی خپل تولید مې نه یو وردګ وایي سوپ خوړلی و بازار کې پوه شوې دغه هم له ما روایت تا روایت کړی کله کله ته محمد رغده کور دې هغه څه رقم شته هغه یې په کابل کې سوپ خوړلی و بیا کور ته زنګ وغی چې غول بیا جایه مه کوئ احتیاط سر کوي کابل په هوټلو کې کوچنۍ تالۍ په 100 روپۍ سره بل وردګ وایي په ګرنیټ ساعت کې راوو وایي څه سپي در وبچوي وایي ودې چوي خو بل هم را سره شته منګل وایي 40 کاله وزې پوه بیا به له وزو سره د ابد کار کو ښځه یې نه وه خو چې ښځه یې ورته کړې وایي د ښځې د ویښتانو ټوکو دکې ورکېښو اچې د څټ کې ورکېښو هغې دغه نه ده وایي دغه شاعر شی د لکۍ تر بیخ لري یو بل وزیر ته وایي چا ویل چې د چاپ مذهب یې وایي زه یې چاپ مذهب نه یم شپږ وروڼه یو اسیر ټوپک لرو چې تر مې یاس کډنګه یې په ښځه کې تر دي یو بل چې وایي کوچي میږي پیلې بیا چې کور ته راغلی ښځه یې مریض وه څنګه چل هغه دغه هغه به له بل ذاتي به و دغه سره کم به نه وي هغه د یو کوچي وایي اسپه ورکوه بیا 3-4 شپې پسې تللی ده بیا د بېلې ماپې دی چې په دغه ورځ د عادي 3 شپې پاس پسې نه ده پیدا کړي یو ساعت یې له کډې سره بل چا د ابد کار کوی ښځې چې اسپه دې پیدا کړ وایي اسپه خو سوه ورکه راځه سیار خو سیارون سره بل اتې چرکل دا ولې لونده وایي چې ته تللی یې پاس په پیزاړې اتې وایي کلاک ماچ کړو چې دا یم په تاوان پوهېږي نو د واده نه راغلو واده خو نه ده کړی نه واده مجرد یم څه وایي بیا به سعودي ته ځې له غږ به راځې بیا به تا ته ښځه کوي وواله بې هغه اقتصاد وبل دی وواله ډېر زر تر زر یوه داسې ښځه درکړي چې ګنډی پرې موټ خلاصي تا چې هر څوک درکړي تعلیم دې کړی شیفت هم بد نه ده نش خو لږ ډنګر یې دا ډنګر سړی سره اګشتي زده که یې لاس پم شي وایي ځه د ډنګر هیلې کیسه مې درته کړې نه هغه دې نه ده کړې نو سړي وایي ډېره ډنګره لور وه خو ډېره ښایسته م وه پاکه م وه کمالداره م وه ښایسته م وه وچ شکله تر تا دې بیا نه ته م هم وچ کړه بیا مرکه راځي ذاتي مېړه ښځې ته ویلي بیا ګټه د نجلۍ مرکه راځي نور خو تمامه کمالاتو جوړه تیاره ده خو ډنګره د څوک یې نه دا مریجي ده نو کالج یې نه وکاږه دا تنګ وایي دغه کالج یې نه وکاږه اخبارونه تېر تاو که تر ټول بدن یې تاو که چې دا تنګ پنجابي کالي ور واغوه هغسې راغلي دا خلک لکه ما ډبره ښکاري چې د صحت خو یم ښه ده خو د صحت لري ښه بدن لري هغسې کړي دې بېرته عادي ژوند غوره کړی د واده شپه چې شوه بیا یې دغه چل کړو اخبارونه یې تېر تاو کړو اتیا دا تنګ پنجابي کالي ور واده یې کړو د نکاح په شپه چې مېړه کالي جنو کړو یو اخبار ایسته کوي شی نسته بل ایسته کوي شی نسته بل په اخر ته ستړی مسخولي هم ساتي وایي تلیفون او پلار چې زنګ و افسر ته یې چې پلار جانه وبخه دا لور کوستې په کومه صفا کې ده یو ورځ زموږ جومات ته لیونی راغی دا زموږ مولوي صاحب دا د ولغدالي نه مده ډېر کشی لیونی په تابدان ځکه کېناست نو ډک چې ملا ویل ولا الضالين
ورته وایي آفرین یو سر جمع پات شو ټول راووت هغه دا کاڼه وړاندې ولاړ و هغه وانرېد بله دې یو ما ته ډېره جالبه ده تمامت کاکا چای نغه کیسه وه هغه د موږ جومات کې حلقه وه د دغه سپندې او خلیفه صاحب خدای پاک دې وبخښي ډېر بزرګ سړی دا راغلی نو د حلقه کې زه ناست یم 15 نفره ناست حلقه دونه درازه سوه سهار چې جمع مو وکړه تقریبا لمر راوخوتلم لا یو ساعت موږ هلته نو هلته چایان رالو جومات کې چای وکړو هغه چایان یخ کرخ سو موږ حلقه باندې سره راغلي یو خو د خدای تعالی و دې نامه ته رسېدلي حیون 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 ډېر جذب سي یو طالب نه القدیم نه موږ اوس ښه استاد دلته په مدرسه کې غزل شاله حاج کاکا ماته اطاعت کاکا حیون ما خدای دې تباه کړي نو د امر بالمعروف یو د تبلیغانو د امر بالمعروف یوه وظیفه یې امریکایان وایي تبلیغان وایي امریکا ته ولاړو په یو کوڅه کې ناستې ساه جوړوي قدرتي زلزله اوس خلکو سره منډې کړې وایي یوه نجلۍ منډې وږي پښه یې بند وس تبلیغي په غېږ کې ور ولوېده تبلیغي وایي ټینګه په غېږ کې ونیول سبحان الله څومره پرمختللی ملک د بشري مرستې بیا راورسي او بله د امر بالمعروف نه پر په هغه تېره عمارت کې ولاړو کټه واست وایي ملا مسلې کوي چې په دوزخ کې یو مار د زر سرونه یې دي پر سر کې زر خولې دي پر خوله کې زر غاښونه دي وایي سودخور ته راپورت وایي ملا صاحب څوک چې ما ډاروي زه خو په ښځه کې او بله بل طالبانو مېلمه ومه د چرخي کې ما توندره وایاست په دې کې هر شي وایي ته هم دا د خارجانو خبرې کوې معلومات خدای هغسې خبرو زه دلیل لرم خارجان خو تاسو قرآن و حدیث ته مخه کوي هغه درته وایي توندره وه او د موږ تاسې ادب دغه د پیدا سوي خدای د غشت پاره تر هر شي تېر وي تر خدای تر قرآن تر حدیث ونه یې تېر مال زه دلیل لرم په مخته عمارت کې طالب خزانه جوړ سوی ډاکټر تر وستلی ډاکټر یارې ستونې ستا کړه دلته یې دوربین پې کېږد بیا یې دلته کېښود بیا یې کته بیا په یوه بغل بیا په بل بیا یې پړمق په ولو په ملا نو طالب څنګه په ازاد سوچ تا ښه دغه ډاکټر داسې خو لاکه ما اړولي په ډاکټر یې شک راشي کوني ده سوکه سوکه ډاکټر یې وایي ترګڼو وایي څه کوم لاس وایي که دې دغه لاک وایي بیا زه له تا سره جوړ یم هغه تیار اسما ما تندره آورد مېلمه ومال تر څو به موقت و امرستاني یاست رسمیت پیدا کوي چرسي وایي ښځې ته ویل که زه پاچا سوم کابل به په دوبۍ بدل کړم داسې به یې جوړ کندهار به په فرانسه بدل کړم هرات په جاپان بدل وایي ښځې چې قرآن ته وګوره دا لمن ته ګوره اول دې دا پرتوګ بدل کړه دې ما پرتوګ دی اغوستی اول دا رسمیت پیدا کړي مال موږ په دې خیال کې وو په دې فکر کوو چې تاسې د نجونو مکتبونه خلاص کړئ تاسې پوهنتونونه پسې وتړل کوچي وایي په اور لمن اچول ورته کېدی چې اور بلېږي نو جو هغه غټ کمیسون ځان یې پرې توداوه وایي مې وړو چې کته کښېنه کوش دې غږ زه دې هغه تاو نسم در ښکاري ته نور در نه نیباسي مکتبونه خلاص کړئ تاسې هغه پسې وتړل ما پوهنتونونه پسې وتړل حاتم التلمان ډېر ګلان ډېر طالبان ډېر قاریان په دې دین قرباني سو خو اربع میاشتې هغوی ویني په منځ کې مو اختلاف هم نه ده اختلاف هم خدای حل کړمه د موږ دوه اندړ لاړو پاکستان ته بیا 4 میاشتې ورې کار کړو بعد له 4 میاشتو پسې راغلي د کور شاته عامه شي ورته وایي چې ورور زه به دا شی وخوریم ته دې په ورېندار یې ژر وکړي لاله مړه هغسې راغلی چې ورېندار چې دغه شل شپې مخته مړه سوی مړه سو دا خبره به وایي زړه وای که ناورینده دی ورېندارې مرګ ناورینده عربان مې دي لاله خریلی ګڼمه عربان مې طالبانو ویني دي خو خدا ته دې ظالم نه بیایي الله خو دې دا نظام راته وساتي ځکه چې دې ښه بدیل نه لرو نو ما له لیک کارو باندې رڼا سره واچوي او خدای د اختلاف سره ورک کړه ما دا جرمنیت تر پرې وکړي سړي وایي رباب وکړو بیا یې باد کړي اچیا وایي رباب تر کونه لاندې کېږو چې تر ما یې تښه وژنو یې وږه تر نور یې ښه کوي تاسې کندهاري ته وایي چې دا موسیقي پالو کې د کومه یوه خوښېږي جاپانی دې خوښ ده دریا دې خوښه ده هارمونیا دې خوښ ده تنبور دې خوښ ده ډول وایي دا رباب مې د خدای په نامه ډېر خوښېږي وایي په څه دې خوښېږي وایي کونه یې سړي په غڼي کندهاریان خو د لرې شوقي دي و بل کندهاری تاسو لوګریان هم بد نه د لوط علیه السلام زوی وایي یو په کندهار کې قد څو بل په لوګر کې کندهاری ډاکټر
په دې مېړني سر یې زخم ډاکټر ته ویلي چې موټرسایکل سړی واچي زنګنونه یې ښویږي طبعا په څنګلو لګېږي په تندي لګېږي تا ټول بدن سالم ده د مېړني سر دې زخم وایي ډاکټر صاحب څه رنوالي دې را سره شروع کړه په اسمان کې خپلې روپۍ دې واخلې وایي شل ونه وایي پنس ولاکوه وایي نو ډاکټر صاحب دا کوم د ظالم دی په ډبره کې څوم بیا رسم کړی وي چې ورته ومې کتل په ځان نه یم پوه او جناګرو د وردګو په دغه سرحد کې یو مړی پروت پخوا حکومتونه داسې وو چې د هر چا په مځکه کې به مړی پروت و جریمه و بندیخانه به ټول هغه قوم د ایتاج په مځکه پخوا خو ډېر منظم حکومتونه وو نو وایي لوګر ویل دا خاوره د موږ نه ده وردګ ویل دا د موږ نه ده وایي یو مفتي راغی چې تاسې یو د بیلچې لاس ته یې راوړئ په کونه یې ورننې باسئ که پینینې وت لوګر رایې د کلي وردګ واکسي ګور له لبه دي که توازي ته وایي کونډه کړې به دا کناټي ته ورته شخ شوی وایي هغې دغه نه ده وایي داسې نه یم له کابل زه دې له پلو هغې بل ټکی درکړو ورو لکه د شیخ داسې کار چې په کومه خوا ولاړو په هغې خوا ولاړو یو هلک وایي په چارمانه امتحان کې به هم ناکام او په سالانه امتحان کې به هم ناکام مکتب بل دا پلار پرې څومره کوښښ در باندې کوم هر وخت ته ناکام یې څونه پیسې در باندې سبا امتحان ده که ناکام شي بیا به ما ته نه وایي چې پلاره چې ورغلی بیا ناکام شوی مازدیګر یې پلار ته وایي غلام حیدرخانه زه خو بیا ناکام او دغه د طب محصلین تاسو په پروجکتور پوهېږئ پروجکتور وایي په جوال ولوېدو نجونې خو مخې ته کېږي صنفو کې نو په دا پروجکتور د ښځې فرج رسم ده ای دا خپل تیر زده کوي خو دا نجلۍ مخې ته نه دا پروجکتور ته یاره سر داسې کړي بیا داسې وایي محصل له شا چې کاک ته سردوري که ته خو بیا بیاګام وګورې سیمه یې اوس وګورو برای خان استاد څه کړل وایي په پوهنتون کې یوه نجلۍ پورته کړه چې یو سوال در باندې کوي وکړه استاد وایي ما ورته د انسان په وجود کې هغه کوم اعضا ده د انسان چې له خپله عادي آلاته دوه چنده غټي وایي نجلۍ وشرمېده چې نه ده معده ده نجلۍ خو دا د بل شکل دغه شی له خپله عادیاتو هغه معده هم دغسته معده داسې چې غذا ورځي ده لکه ړومبک غټېږي و کټوازي وایي دال خوړ وایي معدې غاښ پې راوکړي دا غول شا پې راوکړي بل کټوازي وایي که د ډاکټر ته ورځه ډاکټر صاحب دا مریضه ده وایي په څه ده وایي متیاز یې تکې سرې دي هغه ډاکټر بل ته ویلي دا زیړې خوی له تبې دا سرې ولې دي وایي درته ډاکټر صاحب دا 20 کاله په هندوستان کوم کوس خو بیا زنګ نه یې کړی یا ډاکټر دې موږ اندړ تاسو خو اندړ یې که نه موږ اندړ خپل اندړ هم ډېر لګېدلی ولې نه یو ورځ چا ورته وایي په اندړو ټوکې مه کړو خپله مان اندړ خو سیدان نه دي یو ښایسته سید وي چا د ابد کار ورسره کړی بیا پلار ته راغی پلانې داسې کوم سبحان الله تو سید یې غڼې وچ نه سو وایي بل الله درې وارې وچ سو پیتو کلبې بل اندړ وایي په شاپیرۍ مین سو وایي هغې ورته زه خو پرې ذات یم شاپیرۍ یم که وایي زه ورته زه خو هم د سړي زوی نه یم هغه انا شاپیرۍ نومېږي دغه ځکه یې وخندل د انا کیسه درته پروس کال ترمنه بارانونه نه و نو یوه دا ده یوه بله ده یوه بله ناسته ده یوه وایي خدای دې باران وکړي بله وایي خدای دې ګلۍ نه کوي دا باغونه به ووایي دا نه خو کونډه دغه ورته وایي خدای خو ورکوي اوس خو سیماز یې لون شی راکته شي چې پې خوښه په اندړو کې موږ استسقا لمونځ وکړو نو دا کوم څه مې ده الله رحم کړي ډېر خالم و سپین ږیری استسقا ورته به ځو استسقا ته 3 شپې ولاړو قدرتي څلورمه پنځمه واوره شروع سو دوه هفتې دغونه واوره اوس یو لیونی دروازې ټکوي تاسې ښځه هم اندازه خو په مرکو ده اوس نو راسئ که راغی د لیوني کیسه دغه هغس کې یو لیونی ډېر ښایسته و بیا یې وړم د ابد کار ورسره لیوني سره وایي د مولوي عجب خان درس ته راغی تعلیم ورته وایي ګلاب په اړم زده کار سر کوو خندې در کوو داسې کوو ملا کاکا یار بیا راکوو یار بیا بیا نه څرنګه ګلاب حسن که دغه پاجي کاکا یار بیا راکوو یار بیا اوبه کښې
دا وایي نجلۍ ته سبق وایي د هغې وایي خکتک چیرې وایي ته ته وایي دا دال ده دا زال ده دا کته څه بله کوچي چې هغه کیږدۍ ته ملا راوستلی وي ملا صاحب کوچي ته یې ګوره هغه بله درته وکړه کوچیانو کې زه مېلمه سوم یوه کوچي وه په ټوکو یې شهرت درلود په نیازو کې مېړه یې ټوکي غنی نومېده بیا مېړه ورته ویلي دي چې عطا احمد به را مېلمه کړو دواړه به ټوکې پې کوو کوچیان به ښه بیا سپک نورو کوچیانو نقل دا کوی مېلمه نه یې ښځو مېړه درته له خوا سوي ډېر بد به دې سپک کړي ځان امادګي نیسه ما زه دومره بې غیرته یې بیا کارم دي کجې تر ودا نه سم ته ما زه دې وزیره خبر ته جنګېدلی کرک یم ډېرو میدانو وتلی یم په فضل د خدای اوس خیر ونیسي ورغلو نو هلته کوچیان ډېر ناست دي ما عبدالشکور سلام ور واچوه ښځې هلته پجه ښځو تمامت خو مې راوچې دي پاخه دي هغې د دې خپل شین وخت تمامت خو مې دغه پوخت ما زما برخه خام را که زیات پوخ نه دا مې د اورېدلې وه دا مېړی وایي خوله دې وچه سه مال خو دې چې ورغله غوړي دې ولې ساړه راوستا وغیم که تمامت مال غوړي خو دې ساړه راخېستې راځه دا به دواړو سره وکړو نو دا مازدیګر دې زړه سره